السلام علیکم ورحمت الله. ما ډېر ټرینران لیدلی دي چې کله هغه شاګردانو ته بلایند سپاټ ښیي، یعنی هغه ځای چې کوم تاسو ته شیشو کې نشي کتلی هغه ته بلایند سپاټ نه وي. صحیح شو؟ نو هغه چې کله ورته ښیي بیا ورته وایي چې تاسو به څه کوو، داسې به سترګې غړوو چې څټ ته شیشه درته وکتې شي داسې. ټیک شولو؟ دا طریقه پارکینګ نه ووتو دپاره ټیک دی چې ته کله پارکینګ نه وځې نو چې سترګې وغړوې چې ته څټ ته روډ مکمل وکتې شي چې دې باندې د ګاډي څنګه چې راځي او تا ته موقع شته د وتو که نشته. خو که چیرې ته روډ باندې لین چینج کوې نو بیا به ته دا طریقه نه کوې، ځکه که روډ باندې ته لین چینج کوې او دومره څټ ته وکتو نو تا به روډ باندې ټول کنټرول خراب شي. صحیح شو؟ نو لین چینج کونې دپاره طریقه دا دی چې ته صرف د مخ دوره ته وکړې چې دا ولي ته ورسي. نو چې کله دا ولي ته ورسي د تا پریفرل ویژن یعنی یو فوکس ویژن وي، یو پریفرل ویژن وي. صحیح شو؟ نو هغه کې تاسو ته چې کوم دی بیا څټ ته شیشه کتلی شي او دا بلایند سپاټ چې کوم دی دا تاسو ته بالکل کلیر کیدلی شي. اوس فوکس ویژن څه شی دی او پریفرل ویژن څه شی دی، دې دپاره طارق پټان صاحب وګورو، هغه به مو ښه پوهېږي. ټیک شولو؟ نو ټرینرانو ته دا گزارش دی چې مختلف ځایونو کې بلایند سپاټ مختلف طریقو سره لیدلی شي. صحیح شو؟ او دا تاسو شاګردانو ته بیا خامخا ښیو. داسې ویډیوز دپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کوو. مننه، آباد اوسئ.